ماشومان که د مغرب که د مشرق دي، ماشومان که د مغرب که د مشرق دي، د جړا او د خندا انداز یو دی. د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو، ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم. د یو ځانګړې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، وخت په وخت د بیټک ټي وي د فیسبوک یوټیوب د لارې تاسو وخت په وخت خبرېږئ چې په ثوابای کې په دغه نږدې ورځو کې پرون، نن یا بل پرون کمې بدې پیښې مخته راغلې وي. موږ غوښتل چې په هغې حواله سره چونکې ګڼ خبرونه خورېږي، غلط افواه خورېږي، څوک وایي داسې وشو، څوک وایي داسې وشو، چاته داسې صحیح خبره، اتنټک خبره یا دلیل سره خبره د ډیرو کمو خلکو غوږونو ته ورسي. نو موږ غوښتل چې د دغې حواله باندې تاسو سره خبرې اترې وکړو. نن ناست یو د بیټک ټي وي په سټوډیو کې ناست یو، د هغې نه به تاسو سره په دغې حواله سره خبرې اترې کوو چې څنګه کولی شو چې د دغه بدو پیښو نه، د دغه حادثو نه خپل ماشومان، خپل ځوانان او خپل دغه ژوند بچ کو، څه داسې لارې هغې له کولی شو. په دغه حواله سره به لږې ډېرې خبرې کوو. څنګه چې ما ړومبی شعر ووي چې ماشومان که د مغرب که د مشرق دي، د جړا او د خندا انداز یو دی. ماشوم که د هر وطن دی، که د هر چا بچی دی، خو هغه د ټولو انسانانو یو شانتې ماشومان دي، یو رنګ دی، یو جړا، یوه خندا یې ده. نو مونږه داسې یو انسان بني چې هغه وایي چې زما بچی دی بچ شي، خیر دی که زما د دې ګاونډي زوی د ده لور د ده خوری خورواره مړېږي نو مړ دي شي. زما په خیال داسې په دې انساني نړۍ کې یوازې په مسلمان هیوادونو کې نه، په انساني نړۍ کې به داسې یو سړی هم پیدا نه شي چې هغه دا سوچ وکړي چې یاره زما بچي دی په امني، زما بچي دی په خیري، زما بچي دی ژوندي. خیر دی که د بل بچي مړېږي، داسې به ډېر کم خلک وي، او که کم خلک یو نو هغه به ډېر بدبخته خلک وي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، وخت په وخت مونږ خبر تاسو له درکړی و چې پرون چې کومه ورځ وه نو هغه په ثوابای کې چونکې د موسم هم داسې خراب و، بارانونه و، حالات لږ ګړبړ و، خو چې کله د ثوابای پېښور ماډل سکول یو بس و چې د لاهور شاخ کې چې کوم برانچ ته د هغې و د معلوماتو تر مخه، بل یو ډاکسن و چې هغه د اقرا ماډل سکول ډاکسن و، هغه د شاه منصور برانچ چې کوم سکول دی د هغې و. دی د چوټای وخت و، تقریبا 1:30-2 بجې وې دغه وخت و. دی راتلل، یو ګاډی د جهانګیري طرف نه روان دی او بل ګاډی د ثوابای طرف نه را روان دی، او د شاه منصور مدرسې په خوا کې دی نه پوهېږو چې هر څه وجه شوې ده، خو یو بل باندې ورختلي دي او دغه دوره زور کې ورختلي دي چې په دغه ډاکسن کې تقریبا 25 ماشومانو په دغه باندې به بیا خبره کوو چې په دې کې څومره ماشومان په کار وو یا سیوا وو یا ولې پکې سیوا وو. په دغه کې 25 پورې ماشومانو، ډریور او کلندر به ورسره لازم و. نو او په بل چې کوم بس په دې کې 6 ماشومانو، چونکې بس غټي او د چې کوم دلته عام بسونه نو دا داسې غټي او ماشومان پکې ډېر بره ناست وي، نو که لاندې نه رکشا یا موټرسایکل ورسره وجنګېږي نو ماشومان پکې دومره خرابېدی یا زخمي کېدی نشي. خو حالانکې ډاکسن باندې ورغلی او نو ډاکسن هم بیا د بده قسمته داسې حالت کې و چې کله دی جنګېدلی دی نو د ده نه مکمل باډي سره د جنګلې اوتې ده او یو ځای پاتې شوې ده، او د ډاکسن انجن او د ډریور چې کم سیټي او دا ډېر مخکې تللی دی. نو مونږه څنګه کولی شو چې یاره اوس خو بس ماشومان په هغې کې چې کم یو ماشوم چې د زیدې سره تعلق و د هغه په ځای باندې شهید شوی دی، بیا وروستو د شپې خبر راغی چې یو بل ماشوم پکې شهید شو، وفات شو. نو دغه دواګانې، دغه خبرې اترې چې یاره خدای دې ورته بخښنه وکړي، خدای دې دی وارثانو له میندو پلارونو له صبر ورکړي، او بس دا د خدای د طرفه وه او دا راتلی شي او دا حادثې دي، دا خبرې اترې خو به روانې، خو اوس به څه کوو. بیا که مونږ وګورو نو په دغه ورځ باندې په مردان روډ ادینا سټاپ کې یو اکسیډنټ شوی دی چې په هغې رکشه کې هم د سکول ماشومانو او 8 ماشومانو په هغې کې، او دا رکشه چې جنګېدلې ده نو د دې بریک کار نه کو، د بریک پیل شوی دی او په بل ګاډي باندې
ورختلې ده په دې کې 8 کسانو په دې کې د 22 کالو یو کس د 32 کالو یو کس د 14 کالو د 12 کالو د 6 کالو د 2 کالو ماشوم دا په دې رکشه کې وو په دغه ورځ باندې د ثوابای جهانگیری روډ باندې هم په دغه لومبني روډ باندې د نادر حافظ سره یو اکسیډنټ شوی دی چې دا هم د رکشې و دا په څه وجه شوی دی د دې پته نه لګي نامعلوم اطلاع ده چې په هر څه وجه شوی دی خو رکشه وه لازمي خبره ده بې احتیاطي به یې کړي د هغه ډریور پته نه لګي لیسنس ورسره و یا نه و یا څه وجه شوې ده یا د ده غلطي وه یا نه وه په دې کې هم ماشومان وو 2 په دې کې ښځې وې 3 پکې سړي وو یو پکې ماشوم و او هغه ماشوم په ځای باندې په حق رسېدلی دی او شهید شوی دی دا حادثې وخت په وخت باندې راځي دا زمونږ ګورو دواګانې او جنازې رواني افسوسونه رواني او خلک راځي سیاسي خلک سماجي خلک دغه انسان دوسته خلک او عام خلک هم چې د چا زړه خوږېږي په دغه ماشومانو څوک هسپتال ته دغه راځي په دغه 2-3 حادثو کې که مونږ وګورو نو په دې کې د دې ښه اړخونه باندې هم خبره کوو په کم چې د دې بد اړخونو په هغې باندې هم لږه خبره تاسو سره کوو خبره به اوږدېږي خو دا چونکې د کار خبره ده نو په کار ده چې مونږ یې واورو په دې باندې عمل وکړو یا نورې د حل لارې دې له پیدا کړو دا چې کوم په شاه منصور کې د بس او د ډاکسن حادثه وشوه نو په دې کې چې کم ماشومان زخمیان شو او دغه هر څه وشو په دې کې ډیره زیاته مننه زه د ثوابای د ټولو لس کومه چې په هغې کې د پولیس ډپارټمنټ هم په هغې کې ریسکیو خلک هم او په هغې کې د ثوابای ځایګهي ولس چې کم چا سره رکشه وه چا سره موټرسایکل و چا سره ګاډی چا چې بس سوره موقع چاته میلاو شوې ده ماشومان یې راوچت کړي دي او د خوا کې نږدې اسپتال چې کوم باچا خان میډیکل کمپلیکس دی هغې ته یې رسولي دي او بیا د اسپتال د انتظامیه هم د دا وړ ده چې هر وخت یې مونږ دا د تنقید په نښه کړی چې یاره اسپتال کې دا چل دی او ریپورټو پېښور او دا بلا کیسې مونږ کوو نو غټه خبره پکې دا وه چې پرون د خوشحالۍ خبره په دې کې دا ده چې اسپتال انتظامیې دومره ښه کردار ادا کړی دی چې هغه یو ماشوم هم هغه اسپتال نه پېښور ته یا اسلام آباد ته یا مردان ته یا د دې سیمې د دې صوبې یا بلې ضلعې ته ریفر شوی دی نو دا د اسپتال انتظامیې هغه ښه کردار و چې ډاکټران او هغه هر څه بیا که کم یو ماشوم په دې کې پېښور ته ریفر شوی دی خو هغه ډاکټرانو نه دی کړی او هغه د هغه مور پلار یا د هغه ترونه چې کوم هغه وی چې یاره مونږ یې خامخا بوځو نو چونکې پلار و بس او هغه په غم کې و دغه نو هغه یې ورسره څه کولی نه شو بیا د اسپتال انتظامي هغې سره د خبر در مخه چې هغې له د سرکاري امبولینس د باچا خان میډیکل کمپلیکس ورکړی دی پری اپ کاسټ یې ورکړی دی مفت یې وله ورکړی دی چې ته خامخا د خپل بچی بوځې نو په دې امبولینس کې بوځه چې ته د خپل ګاډي کې مه بوځه نو دی ته چې کوم اسپتال ته بوځې نو دا یوه ډېره ښه رویه ده چې دا د دې ډاکټرانو د دې پولیس بیا پولیس که مونږ د ډي اس پي صاحب خبره وکړو نورالامین خان چې کوم هیډ کوارټر ډي اس پي دی که تحصیل ثوابای ډي اس پي و که څوره پولیس عمله وه د زیدې د ثوابای تاڼې د چوکای څوره پولیس و چې چاته څوره موقع میلاو شوې ده عام خلک بلا ځوانان مشران اسپتال د دې نه ډکو او هر چا به دغه اواز کو چې که چاته وینه پکاري که چاته د پیسو ضرورتي که چاته د بوتلو د ګاډي ضرورتي نو ټولو لس ته ثوابای دغه دردمندو خلکو سره په کلکو لاړو در اخري وخته بلکې در سهاره پورې شپې هم بلا خلکو پکې تیره کړه او دغه ثوابای دغه ولس سره ولاړو اوس مونږ ګورو چې یاره دا حادثې خو راځي مونږ خپله ذمهواری در سره کوو پولیس هم خپلې ذمهواری در سره کوي ریسکیو دغه هر څه روان دي ټیک ټاک دي خوشحالۍ خبره ده چې یاره داسې حادثه بده پیښه راشي او هغه په ښه طریقې سره په هغې کې کردار ادا شي چې څومره هم خلکو ته موقع میلاو شوه اوس مونږ دا خبره کوو چې اوس به څه کوو آیا دا به هره ورځ دغسې جنګېږي او مونږ به دواګانې جنازې کوو اسپتالونو ته به ځو وینې به ورکوو که نه د دغه ماشومانو کې څه ذمهواری د سکول د مالکانو هم جوړیږي څه ذمهواری په دې کې د مور پلار هم جوړیږي څه ذمهواری په دې کې زمونږ د عامو خلکو هم جوړیږي چې کوم هسې په دې روډونو ګرځي یا په خپلو کارونو باندې ګرځي په روډ باندې چې کوم خلک رواني د هغې هم ذمهواری جوړیږي زمونږ په نظر کې شاید چې دې سره زیات خلک ملګرتیا ونه کړي خو دا زمونږ یو پوینټ دی چې 3 وجې داسې کېدی شي چې په دې کې
پوری طور په دغه باندې عمل وکړی شي او څه ناڅه حده پورې په دغه حادثو کې په دغه بدو پیښو کې دغه خپل ماشومان دغه خپل ځوانان دغه خپلې ماشومانې د دې بدو پیښو نه بچ کولی شو. نو لومبی خو زمونږ په ذهن کې دا خبره ده چې څنګه په نورو انټرنیشنلی که مونږ وګورو چې څومره پرمختللي هیوادونه دي که هغې کې مونږ وګورو چې په هغې کې د سکول کالج یا یونیورسټۍ یا پوهنتون څومره هم بسونه یا ګاډي نو هغې یو کلري د هر یو کالج د هر یو سکول د هر یو پوهنتون چې کم د هغی ګاډي چې کم کې هغې خلک بوزي راولي ټرانسپورټ نو هغه د یو کلري او د هغې زیړ کلري. دلته د بده مرغه زمونږ په دې صوبه کې بیا زمونږ په دې پاکستان کې داسې څه تنظیم نشته. دا پته نه لګي چې یاره دا گاډی د سکول دی او که نه دا د چا شخصي گاډی دی. دا گاډی د بازار د اډې د دکان گاډی دی که نه دا د یو یونیورسټۍ یا د یو کالج گاډی دی. نو مونږه د حکومت وقت نه او د دغه واکمنو خلکو نه چې څوک هم زمونږ د آواز اوري او د چا په لاس کې اختیار دی نو چې هغوی باید دغه کوټلي ګامونه په هنګامي توګه باندې پورته کی چې څومره هم په دې صوبه کې که هغه ثوابای ده که مردان دی که چارسده ده که پیښور دی یا د دې صوبې هر ځای دی بلکې که په پاکستان په سطح باندې داسې وشي نو زمونږ به دغه ماشومان دغه ځوانان د حادثو نه در څه حده پورې بچ شي چې د ټول سکولونو چې څومره هم ګاډي دي چې دا د دې حکومت یو بیل پاس کی او دغه حکم جاری کی چې د دې یو قسم رنګ شي چې ټول په زیړ رنګ کې وي ټول په بل رنګ کې وي چې څه رنګ د هغه خلکو خوښه ده خو چې ټول ګاډي په یو رنګ کې وي چې په سلو ګاډو کې هم دا پته لګي چې دا ګاډی کوم روان دی دا د سکول یا د کالج یا د تعلیم سره تړلی د یو ادارې ګاډی دی. نو دغه او دا په ټوله نړۍ کې شته دا داسې څه نوې خبره نه ده یا داسې څه نادیده خبره نه ده چې یاره مونږ چې یاره دلته دې وشي. نو که داسې وشي نو زمونږ دغه ماشومان به در څه حده پورې بچ شي. دویم چې کوم تجویز دی یا مشوره ده نو هغه دا ده چې مونږ وګورو نو دغه پبلک سکولونه یا دغه پرایویټ چې څومره هم سکول سیستم دی په دې صوبه کې هغه د ماشومانو نه د ترانسپورټ په مد کې په لکونو روپۍ اخلي چې دا زما اواز څوک اوري دی ته به هر چا ته پته وي د هر چا به ځي لور به یې رواره خورئ بلا ماشومان به یو دی به میاشت په میاشت سکولونو ته ځي دی به 80,000 دی به لس کم 1 لاک 1 لاک 80,000 50,000 دا روپۍ د ترانسپورټ دپاره د ګاډو د بوړو د ماشومانو د وړلو راړلو دپاره د سکول ته جمع کوي. نو آیا د دې سکول دا ذمواري نه جوړیږي چې دی نوي او صفا سوتره او ښکلي ګاډي په دغه هسې خو هم د مور پلار نه پیسې اخلي چې دی نوي ګاډي واخلي دی ښکلي ګاډي واخلي او صفا سوتره ګاډي نو دا هم کیدی شي. بل سکول انتظامیه چې څومره هم د څومره هم سکولونه دي هغوی ته به دا خواستي چې چونکې هغوی سره ګاډي کمې او یو ګاډی فرض که هغوی سره او هغه 3 ټریپه کوي نو چې دی یو پیره کوي نو دی دا یو پیره دومره په زور کې کوي او ځان سره د 10 کسو په ځای 20 کسه کینولي څوک ورسره ځوانډي څوک په ډاله ناستي څوک بره ولاړي څوک کته ولاړ دی دومره په تیزۍ کې ځي چې د سره غمي چې یاره زه به بله پیره کومه هسې نه چې هغه رانه خطا شي د خپلو پیسو دپاره د خپل نور څه مقصدونو دپاره د خپلو ګټو دپاره د بل ماشوم زندگی په داو باندې لګی. نو دا د مهرباني وکړی شي چې دغه 2 ټریپه 3 ټریپه دا د مکمل بند کړی شي او یو ډرایور دی هغه سره ټیک ټاک ګاډی دی هغه د یو پیره کوي که هغه په ګنټه کې کوي که هغه په 1 نیمه ګنټه کې کوي او که په 10 منټه کې کوي چې څومره د هغه لارې نو یو ګاډی دی یو ټریپ کوي نو په دې وجه هم دغه حادثو کې لږ تر لږه پورې کمې راتلی شي. دریم چې کومه وجه ده او کومه مشوره ده هغه د لیسنس ده چې دلته څومره هم خلک مونږ وګورو که مونږ په دې بازار کې وګرځو په اډه کې وګرځو څومره رکشو واله مونږ وګورو نو په سلو کې به 80 کسو سره لیسنس نه او 100 کسو سره به لیسنس دا د ښکاره جاره د میدان خبره د ګراوند خبره ده چې کم حقایق دي. نو مونږه د لایسنس ډپارټمنټ یا څومره هم ضلعي انتظامیه چې ده هغوی ته دا خواست کوو چې څومره هم پوري طور په سکولونو کې رکشې دي یا ګاډي دي یا څومره هم ترانسپورټ دی د هغوی د لیسنسو بندوبست وکړی شي او چې چا سره لیسنس نشته نو مهرباني وکړئ خدای او رسول ته وګورئ د پردي ماشومان پردي ماشومانې او پردي
کورونه مروانوي ستاسو د یو لیسنس په وجه باندې د ستاسو د په هره طریقه چې هغه لیسنس واخلي او هغه راشي هغه بیا ټول عمر په دې روډونو باندې ګرځي نو هغه د چا ماشومان وي د چا باباګان وي د چا خویندې د چا میندې او د چا زنانه په خپلو کارونو باندې بازار ته اډې ته ډاکټر لا نور ضرورتونو لا تلي او هغه د دې انسان د وجې د دې دا چې په هره طریقه لیسنس اغستی په هر څنګه اغستی چا پیسې ورکړي چا پکې سپارش کړي او هغه پردي زنانه پردي ماشومان په روډونو باندې بیا لکه د چرګانو لکه د زناورو وای او اس پروايي ني نو مهرباني دی وکړئ شي چې څومره هم په روډ باندې خلک دي او څومره په سکولونو سره تړلي ترانسپورت خلک دي د دې د باقاعده لیسنس او بندوبست وکړئ شي او چې چا سره لیسنس ني پاغه د مکمل پابندي ولګول شي دریم او اخیری خبره ده چې کم خلک زموږ غوندې خلک دي په عام روډونو باندې ګرځي ګاډی موټرسایکل سو سره نو هغه ته مهرباني دي د هغه خلکو او هغه ته موږ خواست کوو چې تاسو کله د سکول ګاډی وینئ تاسو کله امبولانس وینئ کله داسې نور داسې ګاډي وینئ چې هغه ایمرجنسي کې هغه زر تر زر تلل غواړي او غیر رسول غواړي یا پاغه کې مریض یا د سکول ګاډي او تاسو ته پته ولګي چې را پدې کې ماشومان دي پدې کې ماشومان دي نو مهرباني کوئ چې تاسو که 15 منټه لیټ شوي لږ هغه له لار ورکړه او د هغه د مخې نه بچ شوي نو ستاسو او زمونږ په شریکه باندې به دغه کوششونه جاري چې خدای دې وکړي چې څومره ماشومان په دې کې شهیدان شوي دي هغوی له د خدای جنتونه ورکړي د هغوی چې څومره پسماندګان دي مور پلار رونه ترونه ماماګان څومره هم دي هغوی له د خدای د صبر توفیق ورکړي چونکې د هغه هم ډېر لوی دی خو دواګو به یو چې هغوی له د خدای صبر ورکړي کم خلک چې په دې کې زخمیان دي کم ماشومان هغوی ته به د روغ صحت دوا کوو او مونږ او تاسو په شریکه باندې به دا نړۍ دا ملک دا وطن دا کلی دا زمونږ شریک کلی دی دا به په شریکه باندې ښایسته کوو څه به زمونږ ذمهواري هغه به کوو څه به د حکومت ذمهواري هغه به کوي څه به د سکولونو ذمهواري څه به د ټرانسپورټ ذمهواري نو چې مونږ ټول خپله ذمهواري وپېژنو د بل انسان حق ومنو په ځان باندې چې یاره د زمانه مخکې روان دی خیر د دې زمانه لږ مخکې لړ شي زه په زوره د هغه نه مخکې کېږم په دې کې منځ کې بده پیښه مخته راتلی شي نو لږ برداشت لږ صبر او د بل انسان عزت او قدر دا به په شریکه باندې کوو خبرې اوږدې وې که حواز مې هر څو تت هر څو رو دی خو بیا هم یو علامت د ویښېدو دی د بیټک ټي وي او زمونږ د ټول ټیم به دغه ستاسو سره دغه مینه او دغه احساس به چې یاره تاسو سره وخت په وخت د خپلې مشورې خپل نظرونه او ستاسو د دې معاشرې د دې ټولنې د دې کلي کور په ښېګړه مونږ څنګه راتلی شو څنګه کولی شو چې دا وطن آباد کو دا وطن ښکلی کو دا کلی کور دا علاقه ځان له د حادثو نه د بدو پیښو نه په امان کو هم په دغې سره ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان